کتاب میله لګېدلې ده چې په دې کې د اټک شاعران پیش کړي دي. په دې کې د KPK نه موږ سره شاعران راغلي دي. مستقل شاه فاقر صاحب زموږ سره موجود دی. نو فاقر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو په دې هغه کې موږ ته شرکت وکړو. فاقر صاحب تاسو د کتاب میله په باره کې څه وایي؟ اول موږ ته خپل تعارف وکړئ او بیا د کتاب په دې میله باندې لږ رڼا واچوئ. عمر صاحب ډېره مننه. د خپل تعارف دومره ویم چې زه علاقه خوړه نظامپور سره تعلق ساتم او د خوړې پښتو ادبي جرګې باندې غړی یم. زما سره ملګري هم راغلي دي خوړې پښتو ادبي جرګې او د هغو تعارف هم وړاندې کوم چې پروفیسر ابراهیم دیدار صاحب دی ما سره، ډاکټر عبدالوهاب صاحب دی ما سره او شاه خټک صاحب دی ما سره. د کتاب ملي باره کې به زه دا وایم چې یو خو دا زموږ په ژوند کې یوه نوې تجربه ده. داسې ملي موږ نه دي پیل کړي، نه مو دي کتلي. حالانکې دا په یونیورسټیو کې کېږي دا ملي، خو داسې موږ په پرایویټ ځایونو کې نه دي کتلي او دا لومړۍ تجربه ده چې کله ما ته کوټ کې جاوید افګار صاحب دعوت راکړو د دې پروګرام نو ما بالکل एकदमै قبول کړو. ما ورته چې بالکل موږ به درځو، ما زه به خپل ملګرو ځان سره درولم او شکر دی موږ راغلو دلته کې. او کتاب باره کې زه تاسو ته دا وایم چې په دنیا کې هر انسان ته د یو ملګري ضرورت وي، یوازې یو الله دی پوه شوې. او زه وایم چې د کتاب نه ښه ملګری بل نشته دی. کتاب د انسان داسې دوست دی چې د کتاب نه انسان ډېر څه زده کړي دي او ډېر څه یې ورته ورکړي دي او لا لګیا دی ورکوي ورته ډېر څه. نو د کتاب په باره کې زما خپله غدا دی چې د کتاب نه ځان ته کېدل نه دي پکار، کتاب سره مینه پکار ده، د کتابونو رغول پکار دي، د کتابونو لوستل پکار دي. زه خپله شاعري کوم، شعر و شاعري کوم. یو کتاب مې چاپ کړی دی، څه به وایم د هغې کتاب نوم دی او د دې ملي په سټال کې مې ایښی دی میاشت دپاره. او د هغې نه علاوه اوس هم لګیا یم کار زیار کوم. اوس تازه خبر دا در کوم چې دې ټیم زه په عقیده ختم نبوت باندې کار کوم او انشاءالله ډېر ژر به دغه تصمیم زه تیار کړم. نو دا چې دی نو تاسو دوا ضرورت دی ما ته. او باقي داسې میلې زه وایم چې په هر ځای کې، په هر شعر کې او په هر هغه کې قصبو کې پکار دي چې دا خلک د کتاب نه اشنا شي، ځکه چې خلکو د کتاب سره مینه اوس لږه کمه کړې ده. دا د دې نیټ او د دې فیسبوک په وجه باندې نو چې دوی وایي چې موږ ته هر څه معلومات هلته نه میلاوېږي، ځکه د کتاب روح نه کېږي. خو داسې نه ده، کتاب بېل شی دی او فیسبوک او نیټ دا جدا شی دی. ډېره مننه ملګرو. دا فاقر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو.